کله چې بابا راسي کور ته بچی بیدی او بابا دا بچی ته وګوري ډېر په خوشحاله سي د خپل ژوند ټول امیدونه او هیله یې دته ایښي ځکه د هغه بابا د دې بچي دپاره هر قسم قرباني ورکوي سفرونه کوي د بل محتاجي پر ځان باندې وړي رنګ ارنګ مشکلات او تکلیفونه پر ځان باندې وړي سفرونه کوي د بل منتونه پر ځان وړي د بل خدمتونه کوي د بل مزدوري کوي په ډېر سختو حالاتو کې دی د خپل وطن څخه په زرهاو کیلومتر باندې دی لرې ځي هلته د دې بچي د سهولت دپاره د دې بچي د راتلونکي د ښه برابرېدو دپاره دی محنت کاږي 2 کاله 3 کاله 4 کاله مسافري کوي 4 کاله فراق پر ځان باندې وړي د خپل بیبي او د اولادو فراق وړي د پاره د دې چې د خپل بچانو ته یو سرمایه جوړه کړم د خپل بچانو ته یو شی راوړم او د دې راتلونکي یې وساکم زه دې په راحت کې نه یم پر ما دې خولې بهیږي زما بچی او زما بیبي دې ایرکنډیشن ته ناست هغوی دې کولر ته ناست پر ما دې خولې تویږي دی دې آرام د سایې لاندې وي پر ما دې مشکلات تېرېږي پر ما دې یخنۍ تېرېږي دی دې انګټۍ ته ناست زه دې وږی یم دی دې ماړی زه دې په یو عام وطا کې په یو عام ځای کې د ژوند کوم شپې ورځې تېروم دی دې په یو ښه پاخه شخصي بنګله کې ژوند کوي دغه د پلار هیلې دي د خپلو اولادو د بچیانو دپاره هر قسم خطر ته ځان ورکړی 4 کاله 5 کاله ما بعده بیا راځي او بیا دغه بچیانو ته خپل د زړه د هوس مطابق شیان راخیستي وي د خپل بیبي ته راخیستي وي تاسو تجربه وکړئ بیا دغه بابا چې بیرته په سفر باندې ځي د دغه اولاد فراق دته څومره زور غواړي د دې بیبي فراق څومره زور غواړي د هغه باوجوده په دغه حالت کې دی خپل سترګې د اولادو سترګو سره نه مخامخ کوي خپل سترګې د خپل اولادو سترګو سره نه مخامخ کوي ځکه د ده سترګې کې یو قسم وشکه ده د فراق وشکه ده د درد وشکه ده هغه په دې اولادو باندې نه ویني نه غواړي چې د اولاد په دې ځای کې دا پلار یو عظیم هستي ده پلار یو عظیم نعمت دی خو دغه پلار چې دې بچي دپاره څومره قربانۍ ورکړې څومره یې ځان ستړی کوي څومره فراق او مشکلات یې پر ځان یوړه هغه د ځوانۍ هغه ښه اوقات هغه د مینې او د محبت اوقات یې ټول د اولاد دپاره قربان کړه کله چې بچی راځوان سي خو د بابا د خولو په پیسو باندې راځوان سوی ده ته څه قدر معلوم د بابا د مسافري او د فراق او د لاس د تڼاکو پیسې دي دته څه قدر معلومیږي دی پر هره خوا باندې وي کله چې راځوان سي او بیا بابا دته یو ځای د نکاح یا د دوستي کوشش وکړي بیا چې کله د ده میرمن راس هغه د پلار هیلې هغه د مور هیلې هغه د پلار امیدونه چې دی به ماشوم و پلار به ورته وکتل ورته وبې خندل چې ما به دی وساکي پر 5مه ورځ باندې بیا د بچي به وفا دا ده چې نور زه دلته ژوند نه کوم زه خپله میرمن را سره بیا موږ جلا ژوند کوم څونه بیا وفا دنیا څومره احمق خلق دي څومره احسان فراموش خلق دي دا د خپل مور او پلار سره وفا نه کوي دا به د خدای جل جلاله سره یا د بندگانو سره د نور قربان سره د دې د وفا څه امید لري تاسو وګورئ که دغه پلار د دغه ځواني په خواهشات اخته سوی وای د هغه ماشوم یې په هغه کوچنیوالي پرېښی وای زه دې څه کوم زما خو هم ځواني ده زه ځم د خپل بیبي سره ځم نو بیا به دغه ماشوم څه څه جوړ سوی وای د دې څه به څه جوړ سوی وای دا ټول معاشره باندې تاسو نو تجربه وکړئ کم پلاران چې د زوی دپاره مشقت نه یوسي زوی پرېږدي او خپل په شوق او خواهشاتو باندې اخته سي د خپل محبت او د مینې په خاطر میرمن در لاس ونیسي بوځي بچیان د دې پرېږدي بیا به په معاشره کې څه ګډوډوي خو دا د پلار قربانۍ دی دا ته چې هر څه که په تعلیم کې ډاکټرۍ ته رسېدلی که انجینرینګ ته رسېدلی که عالم درسه جوړ شوی دی که هر څه دا د دغه پلار هغه خولې دی هغه تڼاکې لاسونو نتیجه ده که نه اوس خو ته باید د پلار لاسونو مچ کړي په خپل ځګره ونیسي د پلار د لاسو د غوړېدو وخت دی د پلار د پښو د دباوېدو وخت دی که نه پلار په غېږ کې د نیولو وخت دی پلار ته یو قسم سهاره ورکولو وخت دی چې پلار په تا باندې ځان وساکي ستا پر اوږه لاس ونیسي ستا په نمک باندې ستا په نفقه باندې پلار نوم ځان وساکي ستا پلار چې 50 کلن سو تا پر کور کښېنوئ ډېر ښه دې ورسره وکړه نور نو ته خواري ته اوږه ورکړه پلار باندې اج وکړه پلار د زړه چې کوم هوس دي کوم خواهشات اسلامي او شرعي هغه ورپوره کړه
د هغه علاج ته پام وکړه. بیا به دغه پلار چې دا رقم زی ولري نو بیا به دی د الله حمد اخلي چې خدای زه خپل هیلو ته ورسېدم، ما چې کم شي د پاره خارق شل الحمدلله ورسېده. لیکن نن اولاده و چې موږ ګورو دا بیا د خپلو بیبیګانو میرمنې څه دومره متاثرې چې پر 10مه ورځ باندې سپین ږیری پلار سپین سرې مور پرېږدي دی پر بله خوا باندې ولاړ. هغه سپین سرې مور یې اوس هم په خدمت کې ولاړې. دا دی ځان ته پښتون هم وایي، ځان ته مسلمان هم وایي، د اسلام حقوق هم ورمعلوم دي، د مور پلار حق هم ورمعلوم. د دې څه بیا څه کم توقع امید وساتي د خدای په خاطر. پلار ډېر قرباني کړي دي د اولاد په د اولادو د پلار بیخي ډېر قربان چې د بیانولو نه دي. لیکن اولادو ته پکار دا ده چې نور مور پلار سره ښه سلوک وکړي، احسان ورسره وکړي، هغوی پر غیږ باندې ونیسي، د هغوی خدمت وکړي، د هغوی هر قسم اسلامي و شرعي خواهشات ورپوره کړي، که د حج خواهشي ورپوره کړه، که د عمرې د لري ورپوره کړه، که بل لري. دا هغه پلار دی چې ستا دپاره یې مکمل ځواني قربان کړه. 15-16 کاله به د خپلې مېرمنې څه په فراق کې تېرول ستا د راتلونکي دپاره. نن چې ته په کومه بنګله کې ناست یې دا د هغه پلار برکت دی. نن چې په کوم موټر کې ته ناست یې دا د هغه پلار برکت دی. نن چې ته کومې جامې اغوندې او تا ته خلک په کوم عزت درته ګوري دا د هغه پلار د تناکو لاسو برکت دی، د هغه خولو برکت دی. نور د پلار مه زیروه، نور د پلار شکریا ادا کړه. ان شکرتم لازیدنکم. الله پاک جل جلاله به که تا د مور پلار شکریا ادا کړل الله به نور درکوي، نور به درکوي. نن موږ ولې ځوانان په داسې خواهشاتو په داسې شان باندې اخته دي چې مور پلار خو بیخي ډېره خبر ده، ځان ځینې یې خپل ځان د جهنم د اور نشي بچاولی. د مور پلار خدمت کول، هغوی سره ښېګڼه کول، د هغوی سره احسان کول، دا خو ډېر خبر د الله په خاطر باندې. هغه کسان چې مور پلار ژوندي لري ډېر عظیم چانس خدای ورکړی دی. په غیږ باندې ونیسه، پر لاسو باندې مچکا، پر تندي باندې مچکا، د هغوی فرمانبرداري وکړه، د هغوی چې زړه کوم شي ته کېږي هغه شی ورته مهیا کړه، ورته برابر کړه، علاج یې وکړه. هر روپۍ چې په خپل پلار باندې مصرفوې یا په مور باندې، در دې بهترینه صدقه په هېڅ کې نشته. ما مخکې په دې باندې روایت درته ویلی، در ټولو افضله صدقه دا ده چې سړی په خپل مور پلار یا په بچیانو باندې مصرف کړي. دا د ټولو افضله صدقه ده. لیکن موږ په څه باندې مصرفوو؟ د خدای په خاطر باندې. نن چې هر څه موږ یو د دغه مور پلار برکت دی. که چیرې موږ د دې مور پلار شکریا ادا کړو بیا به الله جل جلاله موږ ته همداسې اولاد راکوي. که چیرې موږ شکریا نه کړو ادا بیا به ته وینې د دې بتره اولاد بیا خدای تا ته درکوي. ته هم یو وخت سپین ږیری کېږې، ته هم یو وخت دغه حال ته رسېږې. ته چې پر کومه ځواني یې ستا پلار هم پر دغه ځواني باندې و، ته په کوم طاقت کې ستا پلار هم په دغه طاقت کې و. ستا پلار دغه وکړل چې ځواني و طاقت یې ستا دپاره قربان کړي، تا دا وکړل چې ستا ځواني و طاقت یې د ماینې دپاره او د مېرمنې دپاره قربان کړه، پلار دې شاته وغورځوه. اوس وګوره چې احسان والا څوک دی. نو خو وګوره بیا به راتلونکي ستا بچی را پیدا سي، ستا رنګه طاقت توانایي ته به ورسېږي، دغه رقم ځواني به پیدا کړي، بیا به ستا دغه رقم وغورځي، هغه به بیا خپل توان طاقت توانایي بیا په خپلې ماینې او مېرمن مصرفوي، تا به بیا غورځي. دا یو قانون دی. مور پلار مه زیروئ، د مور پلار احسان ادا کړئ، د مور پلار شکریا ادا کړئ. دا هر څه چې ته یې دا د مور پلار د دعا او د هغه د محنتو برکت دی.